چې قرآن منی رسول منی مؤمن ده. د تخنیکي او مسلکي زده کړو اداره وایي چې اوس مهال په افغانستان کې 50,000 بهرني کارکوونکي د خصوصي سکتور د اړتیاو پوره کولو لپاره په کار بوخت دي. دغه اداره له خصوصي سکتور څخه غواړي چې د خپلو کارونو د پرمخ وړلو لپاره د بهرنیو کارګرو پر ځای د هیواد له بشري منابعو څخه کار واخلي. سکتور خصوصی ما در همه بخش‌ها نیاز به افراد ماهر و با تجربه دارند که متاسفانه به جای اینکه این زمینه برای جوانان وطن عزیز ما فراهم بشه، برای افراد ماهر در وطن ما میسر بشه، متاسفانه طبق بعضی از راپورها حدود 50,000 کارگر خارجی از بیرون افغانستان داخل افغانستان می آید. د 2 تریلیون ډالرو پر تک سره تاسو یو د پیلسي انجینر په دې ملک نه لري که لري د اوس زه د افغانستان د صنایع او معدن د خونې رئیس یم رای ولې زه 4,000 ډالر معاش ورکوم د میاشتې ما ته یې معرفي کوي. د دې ادارې د مشرتابه په وینا د کار بازار له اړتیا سره سم د مسلکي کسانو د روزلو هڅې زیاتې شوې دي. 12,362 نفر فراغت دادیم و 27,000 تن جدیدی را به آموزش‌های تعلیمات تکنیکی و مسلکی جذب کردیم. د سوداګرۍ او پانګونې خونه ډاډ ورکوي چې له دې ادارې سره به د خصوصي سکتور د اړتیاوو پوره کولو لپاره د مسلکي کسانو د چمتو کولو په برخه کې همکاري وکړي. د دې لپاره باید موږ کوشش وکړو چې څنګه هغه موټر جوړ کړو چې هغه په بیټرۍ چلیږي، هغه په یو مشکل زموږ په درد وخت. د دې لپاره باید چې کوشش شروع دي ډېر څه زه دا مننه کوم او باید کوشش پدې کوو چې پدې کې موږ در سره همکار یو. تاسو یو صنعتي انسټیټیوټ جوړ کړئ، تاسو نه مهله داده او د تاسو د صنعتي انسټیټیوټ حمایت به صنعتکاران که خامخا از این صنعت مادر حمایت کنیم. این صنعت مادر بقیه صنایع رو دلیل وجودی میده بهش، بقیه صنایع رو دنبال خودش میکشه و مملکت به توسعه میرسه. همدمهال د کډوالو راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل رحمان حقانی وایي چې مسلکي او بااستعداده کسان باید بهر ته ولاړ نشي بلکې د هیواد د اقتصادي په ځان بسیاینې لپاره کار وکړي. او یقیني دا د ستاینې وړ ده او دا د دې هلې ځلې قربانۍ باید په هیڅ وخت کې ویره نشي. له بل لوري په دغه غونډه کې د خصوصي سکتور او د تخنیکي او مسلکي زده کړو د ادارې ترمنځ د لا زیاتو همکاریو په موخه یو هوکړلیک هم لاسلیک شو.